افسر الملک افغان څوک دی؟ راځي چې د افسر الملک افغان نه ځان خبر کړو چې آیا دغه لوړ او دنګ فقط چینار دغه شازلمې څوک دی؟ ښاغلی افسر الملک افغان په کال 1991 کې د پاکستان په صوبه خیبر پختونخوا ضلع شانګله لیلوڼی 60 ګل آباد کلي کې د ملک البحر او جرت محل بیبي په کور کې سترګې وغړولې. ښاغلي خپل وړوکوالی په ضلع شانګله لیلوڼی 60 ګل آباد کې تیر کړی دی او د 10م ټولګي پورې زده کړې د شانګله پبلک سکول ضلع شانګله نه کړي دي او د 12مه پورې زده کړې د ګورنمنت ډیګري کالج الپوریا نه کړي دي. د هغې نه وروسته یې د 14مه پورې زده کړې د ملکن پوهنتون نه کړي دي او د اعلی زده کړو دپاره ښاغلي خپل دغه سفر جاري وساتلو او تر پېښوره یې یوړو او د پېښور پوهنتون نه په جرنالیزم کې ماسټر وکړو. له هغې وروسته ښاغلي د بهرني 15 هېوادونو ویزټ هم وکړو چې د ملک نوم یې روښانه کړو. افسر الملک افغان د یو ښه جرنالیست سره سره یو ښه شاعر هم دی او د یو ښه شاعر سره سره د یو ښه غږ مالک هم دی چې د خپل غږ په جادو د خلکو په زړونو کې لارې کوي. هغه وایي چې دغه ځپلي شوي قام ته سندره ویم او په سندره به هم سیراب ساتم. اسمانی تندر شوی جانانا اے پمارا پریوتی زری زری دکڑما پمارا پریوتی زری زری دکڑما. ښاغلي افسر الملک افغان هغه وخت د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړو کله چې ښاغلي بغیر د لالچه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو خدمت شروع کړو او هغې له یې دغه نوم ورکړو ناڅاپي مشاعره. دغه ناڅاپي مشاعره دومره عامه شوه په ولس کې چې د هر کلي په هر اجرا او هر بیټک کې خلک اوري. او احترامات قدرمنو افسر افغان د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس د ښاغلي راشد خان راشد سره روانو د پېښور پوهنتون د ایتنس په کوڅو کې ملګري په موټر سایکل د تورغر نه راغلي دي په دغه جنورۍ کې یخ هم دی او خالص په دې موده راغلي دي چې ناڅاپي کو که نه. تاسو یې رامخکې کوئ راشده کوم یو دی بختیانه زړګی دا راته ووایه چې څه ډېر عجیبه کار دی ونه کو یار زه خو دې حیران کړم د تورغر نه په موټر سایکل رالي. سر جي ستاسو مینه وه او ستاسو خلوص او ستاسو ناڅاپي داسې ناڅاپي وه چې موږ یې داسې ګزار راوکړو چې ته یې لکه ناڅاپي د تورغر نه په پېښور راوویشتې او په کومه لاره راغلی؟ بس د بونیر په دې لاره باندې داسې راغلو. مردان رستم وهو مسلمانه. نو به هلمټ خو در سره و که نه؟ جی هلمټ خو. او ګوره هلمټ خیال کوئ ښه او لایسنس در سره شته که نه؟ لایسنس شته جي. داسې نه چې په لاره دې څوک راونسي په ناڅاپي کې سر وخورې یار. ښه نو راشده داسې به وکړو چې ته به صدارت وکړې حسب معمول. خوښه دې ده تر ډېره خوشحالېږې دې صدارت ته او زه به پکې شعرونه بل څوک شاعر پکې شته دی که صرف بختیار نادان دی؟ او د هغې سره د ښاغلي یو بل څیز هم په ولس کې عام کړو چې هغې ته ویلی شي د نیمې شپې سندرې. د نیمې شپې سندرې هم زمزمه کوي چې په خپل جادوګر غږ د خلکو په زړونو کې لارې کوي. د نیمې شپې سندرو سره دغه ټپه رایاده شوه چې د نیمې شپې سندرې خوند کړي د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بایللی وینه. سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما د نیمې شپې د سندرو په لړۍ کې زما نه د اواز نه به تاسو ته پته لګي د مردان کلتوري ماښام مو سرته ورسو په یو ځایي هوټل کې ناسو د دسمبر په یخه پخه شپه کې تودې چیسکو را سره ډېر معتبر ګلمخي نورمخي زیرک فکرونه څوک چې د شعر مین دي د ادب مین دي هغو را سره ناست دي او اواز مې تت دی راشده خو برق صاحب وایي که اواز مې هر څو تت دی هر څو رو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی. موږ کوشش کوو چې سندره هر درد ته هر ور ته ورسو او د دې وطن په ښکلا کې خپل د برخې کار وکړو څڼه سترګه وکړو د سندرې. خورشید علم صاحب یو ډېر پېژندلی سندرغاړی راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې ستا تاویزونو په جانان باندې اثر ونکړو ستا تاویزونو په جانان باندې اثر ونکړو ستا تاویزونو په جانان باندې اثر ونکړو شیخ زمان شکرانه دې په تګي وغوړې شیخ زمان شکرانه دې په تګي وغوړې د اختر شپه ما سلو د خوب ګولې 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 وغوړې
پټول لار می تاله او خړې. ښاغلي د مشرق ټلویزیون نه یو کامیاب پروګرام هم چلولی دی د اور اورکی په نوم چې دغه پروګرام په وجه ډیرو خلکو ډیر څه زده کړي دي. د افسر الملک افغان په ژوند دغه یو څو خبرې چې ستاسو په وړاندې ما شریک کړې. که ژوند باقي وو نو ان شاء الله د دې دویمه حصه به هم ډیر زر ستاسو سره شریک کړو. تر هغه د ما خپل رور خپل قربا محمد سپید منیری لور کې اجازت دلوي الله پامان. پټا می پستر مخوای بادو نا ټانګي والا اسنا او ټانګي والا اسنا ټانګر